السلام علیکم ورحمۃ الله. دوستانو څنګه مې چې تاسو ته مخکې خبر درکړی و چې نن ما سره ډېر معزز او د احترام وړ شخصیت را سره ناست دی. څوک دی؟ مسلم. تخلص یې چی دی؟ سلیمه. ښه، زه فکر کوم تخنیکي ستونزه ده، دا ویډیو باید دغه شي، همدار ښکلوم چې ویډیو باید هریزونټل شي. ولې دوستان موږ به د ویډیو اول سمه کړو. خو که ویډیو مو سمه شوي تاسو یې موږ ته ووایاست چې موږ پوه شو. مسلمه ویډیو سمه شوه. دا ته دلته ښکاري که نه؟ چا سره ناست دی؟ الماس حاجي صاحب سره. کله راغلی او کوم ځای کې یې؟ کابل کې. هلته ګوره، هلته چې هغه خط دې وویني که نه، ته په کابل کې نو څه وخت کېږي څونه وخت کېږي چې راغلی؟ بېګاره درېیمه شپه دی، ډېر نه وي ویلي؟ درېیمه به نه وي. اوهو، کور نه چې راغلی. ښه، بل هم چېرته کوي؟ چېرته؟ کوم ځای و؟ لغمان چې لغمان دې مولیدل؟ او بله شپه دې چېرته و؟ دا کوم ځای دی؟ کابل دی. او ارمان دې وشي کابل وګورې؟ ښه، خو راورسېدې؟ یخ خو دې نه کېږي؟ که یخ دې کېږي چې کمبل څنګه دې وخندلې؟ واسکټ دې تود دی او جامې دې؟ څه رقم دي جامې؟ رنګ دې څه رقم دی؟ سپینې. ښه، دوستان مسلم دې خاطر باندې دلته کښېنه و چې ما سره د لایف مخ ته بوځي، ځکه زیاتو دوستانو غوښتنه کړې چې مسلم سره به خبرې وکړو. چون دلته خو د تقریبا 5 بجې دي، یو ساعت یو نیم ساعت کې بیا روژه ماتې کړو. څنګه مسلمه؟ او دلته مو کابل کې روژه ماتې پروګرام هم برابر کړی دی. دلته مسلم هغه نږدې مسجد دی که نه، تقریبا 400 کسان روژه ماتې به نن ورته تیاروو. هغې به راځي، روژه به ماتې. البته ټول هغه خلک دي چې هغې دلته مزدورکاري لپاره راځي او دلته کار روزګار لپاره نورو ولایتونو نه راځي. خپله د کابل خلک هم شته چې غریبان دي. نو انشاءالله هغې به موږ سره څه کوي؟ روژه به ماتې. صحیح ده مسلم؟ او ته به ځې هغې ته به څه ورکوې؟ ډوډۍ به ورکوې، اوبه به ورکوې، خرماوې به ورکوې که نه؟ ډوډۍ شوه، خرما شوه، اوبه شوې، شربت هم بس کړې، هغه ورته وکړو. ښه، شربت دې وس کېږي؟ مسلم کې یو کار دی چې ډېر سخي انسان دی. بله ورځ کونړ کې مسلم هغه کور ته چې تللي وو، نو څه دې ولیدل؟ یاره یوه مور یې پاله وه، نو ټول نیوان یو فکر شو که نه؟ یوه مور یې فعاله وه؟ یوه مور یې فعاله وه. غوښتلی دی؟ غوښتل یې څه ویل چې وروره کور کې مې غوا نشته. ښه، بیا څنګه شو؟ بیا یې غوا واخیسته که نه؟ غوا ورته وشوه؟ غوا ورته وشوه، سره غوا. سره غوا وه. او څنګه غوا څنګه غوا؟ غوا تکه سره وه، خو بلاده وه، 11-15 ورځې بعد یې څه شي ته؟ لنګوا. او بچی ورته پیدا کړي او بیا به شیدې شروع شي بیا به شروع شي که نه؟ خرڅوي به یې او وړولی به وړولی به خوشحاله خو که نه؟ خوشحاله به. او نور هم څه ورکړو ته؟ نور مې روپۍ ورکړې. څونه روپۍ مو ورکړو ته؟ 6,000. 6,000 که نه؟ او اوړه او بوره او دا شیان هم ورکړو ته؟ بوره او چیني او تور چې شین چې غوړي او اوړه او دا شنه چې میوه شین. دا خو د چا په لاس ورته ورغله؟ دا ورته مسلم په لاس باندې. مسلم په لاس ورکول شي. مسلم خو مسلم دی. مسلم اوس څه کار کوي نن سبا؟ هو مسلم خو د دې سړي انجینر دی، ناست شو سړی. بلکل زما انجینر دی. ښه، دلته دوستانو ځینې پوښتنې رالېږلي. ښه، ګل حمید ورور درته سلامونه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاتو. نعمت خان هم سلام. وعلیکم السلام. ارمان خان صافی هم سلام درته کوي. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. دلته ځینې وروڼه موږ ته په وټساپ باندې میسیج کوي، نو بیا کمنټ نشو لوستلی.
بیا به میسیجونه یا زنګ وهي زنګ به انشاءالله وروسته سره پورته کړو. ښه بیا ځو بېرته مسلمه مسلم ځینې وروڼه داسې وایي چې مسلم نه اکثره خلک ویډیوګانې کوي که نه او نورې پوښتنه نه کوي. واقعا تاسو غریبانان یې پلار دې څه کار کوي؟ پلار مې پردی بېزې ساتي پردی بېزې ساتي. او بل ورور دې هغه په کور هغه مغه کې پردي هغه ساتي. ښه او څو وروڼه دې نور جوړ دي لکه یو ته یې که نه پکې روغ بل ورور دې روغ دی که هغه هم لږ روغ دی یا بل وړوکی دی بل تر دویم چې دی هغه هم رانه بېل دی. ښه بېل در نه دا کور کې چې اوس دا د چا دی؟ دا غټ سړی چې و تره زوی نه دا ته چې تاسو کوم کور کې پاتې کېږي دا د چا کور دا دی؟ د مامنداري نه دی د بل چا کور دی؟ بل چا کور دی. ښه او تاسو پکې دغسې اوسئ. ښه تا موږ چې کله تاسو ته راول ځل وکتل که نه بیا موږ ته چېرته بوتلې؟ زه تاسو کور ته کور ته راغلی یم. ښه او کور کې څه دی څه شی دی کم و څه شی موږ وکړ وم نه کړ؟ تاسو داسې کار وکړه چې یو هم ډبل بیډ جوړ کړو ښایسته تک سوره وروره فرش پکې خور او خالي پکې خوره پاسه بالۍ سر باندې ټوټه داسې وال شوې لاندې فرش خور وروره دیوال ښایسته شیشه دې پرې راوړې وه بیناکي تیل دې پرې راوړي و ډبل بیډ څه مکمل بالښتونه ډبل بیډ غټه قرقره داسې شنه راکاږ هغه بنداوه او داسې تیل پکې پراته و. ښه هو که نه او هر شی پوره شو؟ هر شی پوره شو. او سپین موټر سپین موټر ولاړ هغه مسکو مخ ته ولاړ دی. ښه سپینه ټوډي او تور شوګاړ. ښه ولې ښه صحیح دې وویل که نه؟ ښه صحیح مې ویل که نه نور خو ارمان په زړه پاتې نه دی؟ نه ارمان مې صرف په زړه پاتې دی چې موږ دې غریبانانو له څه مرسته ورکړو. څنګه؟ دې غریبانانو له دې روژې له څه مرسته ورکړو. دې غریبانانو ته دې روژې کې مرسته ورکړو. اوړه وراچو چیني تور چای داسې دا مرسته ورسره وکړو د خیره سره. غریبانان ډېر دي؟ غریبانان ډېر دي. ودې کتل ته خو ما سره اوس ګرځې که نه؟ غریبانان خو موږ کتلې ده بله ورځ یوې ته غوا ودروله یوې ښځې خپانه وه روپۍ مې له ورکړلې بله کونډه ښځه هغې ته ویم چې موږ د کور جوړو د خیره سره. پرون بیا ګرځېدو. پرون بیا چېرته تللي وو؟ پرون موږ داسې کورونه کتل موږ چې د یتیمانو کورونه نشته دی موږ یې له جوړوو شپږ لس کورونه وو که نه خو م یتیمانو ته جوړ کړي انشاءالله. یتیمانو ته جوړ کړه. نور به څونه جوړو؟ 200 کورونه نو د خیره سره موږ انتبان ته جوړو د خیره. ډېر خوند به ونه کړي؟ ډېر خوند به وکړي. موږ غریبانان سره نوره مرسته شروع کوو. دا عباس دا سړی مشر دی زه انجینر یم. موږ د خیره سره کونډو سره او غریبانانو سره موږ په دې روژې په خاطر موږ لږه مرسته کول. نن دې څومره روژه ده؟ نن به یاره دویمه ده. خراب شوی خو نه یې روژه کې؟ نه روژه کې. خوب دې وکړه؟ بهر ته ونوځې چې ډېر سخت باران دی. نه بهر ته نه وځم که نه؟ ښه مسلم خان خو تاسو خبرې واورېدلې دی دومره په زړه کې نرم انسان دی. تاسو به یو ویډیو مخکې کتلې زما په دې صفحه باندې پرته ده. هغه ویډیو کې موږ یو کور ته تللي وو یو مورکۍ وه ډېر لوړه سطحه باندې کور په کونړ کې وه که نه؟ کونړ کوم ځای کې وه؟ کونړ کې داسې چپ طرف ته ښی طرف ته وه. ښه نو په چغلسرای کې وه که نه؟ نو هغه کور ته بره لاړو خو هغه مورکۍ ویډیو تاسو حالات نه خبر شو. اوس الحمدلله زیات ورونو د مرستې موږ ته ویلي دي. الله دې ټول ته اجر ورکړي. نو مطلب او مقصد مې دا دی چې انشاءالله دغه مور ته نه تنها چې موږ هغه کوټه ور جوړه کړو فرض که دې کړکۍ او د دې لپاره شیشو دا شیان که موږ واخلو نو هغه به هلته خیږي څنګه که نه ځکه خپی نشته. نو کوشش مې دا دی له خیره چې دې لپاره داسې د یو حل لاره وګورو. انشاءالله دا زیری به در باندې کوم او بیا به څه کو کوټه به ورته جوړو نور به هم څه ورته کو. صحیح ده که نه؟ تر څو پورې دا مورکۍ دا باقیمانده ژوند خو انشاءالله خوشحاله تېر شي. ما په خپله ویله دغه شی په کوټه کې خور کړی. څه شی خور کړی؟ دغه شانې ټوټه ودرېده. تا خو ورته ومژړل هلته؟ ما ورته ومژړل ولې ودرېدې لاسونه چې مې پرته وه په هغې به یې شپه ورځ سبا کوله. خالي د هغه وچه څوک ورته مې ووایي څوک شیریني وایي هغه وچه شیریني وه په هغې به شپه ورځ سبا کوله که نه؟ او کمپل او بړستن هېڅ هم نه وه؟ هېڅ نه وه هسې دخان شی خوره شي په ده به نو څنګه سړی ګرم شي؟ رب دې رحم وکړي هغه نه پورته کړه چې خیرنېږي که نه؟ تا خو یخ اوس نه کېږي نو؟ ښه مسلم اوس زما انجینر دی تاسو ته معلومات دی. نو انجینر صاحب به انشاءالله کوشش به دا کړو چې
ارمانونه ټول لاس ته راشي او ارمانونه پوره شي که نه. او دی په مور څومره ګران دی چې کله موږ راتلو څو پیرې تاو شوې مور ته چې ما ته اجازه راکړه؟ 3 پیرې وټ ور راویسته ور منډې مې وکولې ما زما کته دغه ته. مور دې بیا څه ویلې ته؟ ویل لاړ شه سزا ویل. ښه سړی خفه نه کړې لاړ شه. ښه نه نو ته خو همداسې لږ خفه وې که نه چې راتلې مسافري خو دې کله نه ده کړې؟ مسافرۍ مې نه ده کړې خاص بیا هم مسافرۍ ژوند ونو. ښه خبره ده سړی چې خپل مور پلار نه وي که نه بیا سخت دی سخت دی ډېره مشکل دی ډېره مشکل خو مسافرۍ ژوند نو څه کوې تا وویل راځه ځو څه لاره. ښه نو ماشاءالله مسلم دومره مشهوره دی د کونړ نه چې موږ را روان سوي تر کابله پورې که لاره کې هر چا کته نو مسلم ته به یې غږ کړي څنګه اواز به یې ورته کړه؟ هغه ارمانجن دا دی دغه نارې به وایي چې وړیګانې توسیرانو دا وایي رسیستانو هم طالبانو هم به نور عوامو چا خو درته څه نه ویلې؟ نه ماشومانو به څنګه اواز کو درته؟ توبو والا دی زما دی په توبو توبه والا دی څه ګاډي نه به هم سرونه نه راسي شیشې به هم راکړه کېدلې وې نو ښه موټر نه به چې مخکې کېدلې بیا به دې څه کولی؟ یې ګاډي نه موټر نه مخکې کېدې. ښه سر به دې شیشې نه وباسه. ښه بیا به دې ورته څه شی کړ؟ چې غواګۍ نه مخ شو وویل پر ګاډي نه مخکې شو. ښه مسلم خان اوس خو انشاءالله روژه م ده که نه زموږ دغه کوم موسسه چې دی یا بنسټ چې دی قمر بنسټ خو پېژنې که نه دا کوم دفتر کې چې ناست یو دی خو تا ته معلومات دی چې تقریبا 8 ولایتو کې روژه ماتې خلکو ته ورکوي. دا روژه نه دی چې ماښام کې ماتېږي که نه مسجدو کې دسترخوان هوارېږي به ما ته به ځو هلته به یې وګورو. اوس خو کابل کې یو جلال آباد کې لغمان کې کونړ کې ورسره هلمند کې قندهار کې فاریاب کې دغه ولایتو کې روژه ماتې ورکو. نو انشاءالله څه کال مو زړه دی چې 43,000 کسانو ته روژه ماتې ورکو. څومره؟ 43,000 له منګه ټول به غریبان یې که نه؟ او دا څومره اجر لري؟ دا زرونه اجر لري زرونه اجر لري که نه؟ بدله کې به خدای څه ورکوي؟ بدله کې به خدای موږ له که هغې له که نه چې څوک چاته روژه ماتې ورکي هغې له به خدای اجر او ثواب ورکوي. اجر ثواب ورکوي. نو که چېرته غواړې دغه ورونه چې ما تا ګوري که چېرته دی غواړي د یو نفر لپاره یو شپې لپاره روژه ماتې ورکړي نو $1.5 یا د هغې معادل چې کوم افغانۍ دي که نه دا موږ ټاکلي دي. یو کس کوی شي مطلب د 10 ورځو لپاره روژه ماتې خپله راولیږي او حدیث خو تاسو ته معلوم دی که نه ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې چاته روژه ماتې ورکړي او نو الله تعالی هغه د روژهدار هغه اجر و ثواب په خپل ځای پرېږدي مغه اندازه د ته اجر و ثواب ورکوي که نه. او همدارنګه یو کورنۍ لپاره ما سره مسلم وو ځینې کورنۍ وي په الله قسم چې د هغې په کور کې ګرد وړه نه وه د هغې په کور کې د وختي وویل که نه خالي د هغه میوه نه ده یا شیریني چې ورته وایي هغې باندې سهار چای سره وچه ډوډۍ خوړل همداسې نه وه مسلمه. نو دغسې فامیلونو لپاره موږ غواړو رسیدګي وکړو په دې روژه مبارکه میاشت کې دی لپاره دومره شی ورکړو چې ټوله روژه د دی بس شي. که چېرته تاسو غواړئ دغسې یو فامیل لپاره د ټولې روژې لپاره یو پیکیج یا یو کڅوړه ورته واخلئ چې په هغې کې اوړه وي په هغه کې وریجې وي په هغه کې بوره وي په هغه کې غوړ وي که نه چای وي شین چای او تور شی او خرما بوډۍ ښځه نه مې نه وړه که نه ویې مړه که نه ورته ودې کته که نه نو که دغسې پوره اخلي نو $80 لږ لوبیا وو لوبیا مو رښتیا څه تور چای او شین چای غوړ وو یو 10 لیټره یوه تروړه وړه وو هغه هم له وره مخ ته واچل عوامو ته پړمانې وتړله تک زیړ پړی تک زیړ ورې زیړ و که نه زیړ پړی و که نه. نو که چېرته غواړئ تاسو هم په دغه صدقه کې برخه واخلئ نو تقریبا $80 موږ د یو کورنۍ لپاره ټاکلي دي یا د $80 معادل چې کوم افغانۍ دي نو موږ سره په دغه کار کې یو ځای شئ باوري یم الله به اجر درکړي. سلیمه چې یو څوک چا سره د یو غریب سره مرسته او کومک وکړي که نه دا مرسته کوونکی طبعا خوشحاله وي که نه او د بل چې څوک مرسته اخلي هغه خو ته دعا کوي که په خوله ونه کې زړه کې خو ته یي دوا خو کوي په زړه کې نه په خوله کې ته کوي که نه چې غریبانو له څوک نه مرسته ورکوي که نه. ما دا ته څومره دواګانې وکړه چې راوتو همغه کور که نه ډېر دعاګانې وکړې که نه. او تا ورته اخر کې څه شی ویلې همغه کونډې خور ته تا اخر کې څه شی ویلې؟ کونډې خور ته مې وویل موږ روغان مې راوښتله دا وا چې خیر سلنګه شوله شوده به ترې مقصد لږ به ترې بچوله ورکوئ څه به خرڅوئ
او دا مله مسلم خان نه راوښتلی ده او دا حفاظت یې کوی د غواو حفاظت تا ورته ویل اخر کې زما په زړه کې یو ارمان دی او دعا وکړه چې پوره شي دا دې مې ورته ویلې که نه زما ته خو یاد دي که نه تا ته خو یاد ښه دوستانو ویډیو در سره خپره کړئ او زموږ دا صفحه در سره خوښه کړئ کیدای شي ځینې ورونه ناخبره وي او تاسو ویډیو په خپرولو سره هغوی ته زموږ دا غوښتنه یا زموږ دا ویډیو ور ورسېږي باوري یم چې تاسو هم اجر کې شاملېږئ ځینې ورونه داسې وي چې هغې خبر نه وي که نه نو زموږ نمبر به په ډسکرپشن د دې ویډیو کې وي یا لاندې نور ویډیوګانو کې هم شته نو سلیم به انشاءالله دې نه بعد ما سره ګرځي تر څو پورې چې زړه نه یې تنګ شوی او سلیم به ما سره روژې وتله پورې صحیح ما څه مشکل نشته دی ښه تر روژې تر اخره پورې نو اختر کې به انشاءالله سلیم ته جامې هم کوو که نه اوس خو دې ما هغه د عربۍ جامې په تن دي نو ته که سپینې تور واسکټ او نور شین رنګ قلم په جیب کې پروت ښه نو باران خو هم شروع دی باران د وخته باران خو ورېږي که نه ښه باران دې ورېږي نو او واورې دې نه وري واورې دې نه ورېږي چې لارې بندوي نه راوړې بندوي لارې بندوي نه هو که نه ښه نو دا داسې یو انسان دی چې د سره د چا هېڅکله هم زړه نه تنګېږي او یو خبره مهمه خبره دا ده چې څومره کسان ناست دي دی تاثیر لاندې نه راځي ګوره چې څونه څوک پې بدماشي وکړي څوک پې پټکي وکړي او هغه یو ویډیو د تا راغلی و سلیمه د اکثر ورونو ته به دا سوال هم ذهن کې یو ویډیو د تا راغلی و هغه کې تا ژړل هغه خو پخوانی وه که نه اوسنۍ خو نه ده که نه ما بیا زنګ ورته وم یوه سلیمه څه چل شوی دی دا پخوانی ویډیو وه که نه یو 3-4 میاشتو مخکې وه نو سلیم سره څوک کار نه لري ګوره دا ډېر نازدانه انسان دی ټول خلک یې خیال ساتي همداسې ده سلیم ښه زما ټول هلکان چې دي زما خیال ساتي د خیال ښه او ځینې خر لازي غلط خبرې درته کوي چې داسې ووایه دا مې خوښه ده او پلان دی او بستان دا شی نور خو به وایې نه که نه ځکه ځینې خلک پې خفه کېږي که نه او ما ته نه غواړو چې خلک خفه شي ته څه غواړې چې خلک څنګه اوسي خلک داسې اوسېږي چې وروره موږ د دغه د روټۍ خرچه مرچه ورکوو غریبانان ښه بس تا ټول د غریبانانو سره فکر دی نو دی ته ووایه چې غریبانانو سره مرسته کوي حتی یو غوښتنه به زه څخه دا م وکړم که چېرته تاسو دومره وس او توان لرئ چې خوا سره مو همسایه وي خصوصا داخل افغانستان کې یا کوزي پښتونخوا کې خوا سره مو همسایهګان وي او د تاسو دومره وس وي چې هغه ته یو کاسه کې یو څه شوروا یو بل شی ورته وي او نو دا ورته ورکوئ پې خبرېږئ که پېشمني ټیم وي که د روژه ماتې ټیم وي که نه ځکه ځینې خلک داسې وي چې هغې په ځان باندې نهره تېروي خو چا ته لاس نه نیسي داسې ډېر خلک داسې خبره ته کومه چې ځانه دې وچه وخوري ناکام دې وکړي چې مقصد خپل کور یې دی که غریبانان وغیره دي چې مقصد ښوروا په کاسګۍ کې ویسي مقصد چې کور یې کېدله ویسي که کاسګۍ نه وه نو د روژه ماتې ده چې سړی داسې ځي نو مرسته یو بل څخه کېږي دا د ځانه وچه وخوري چې وروره کور یې موړ هغه غریبانان به په ناره وي اوړه به ورته نه چیني به ورته نه بس ته وله دغه ویسه ګوره تاسو یې خپله وچه وخورئ د سلیم مطلب دا دی او د مسلم ښه که نه رښتیا مسلم د تا اوس سلیم نوم دی که مسلم دی زم پکې کله نوم دی مسلم تذکره کې مې مسلم دی او خطلوس مې سلیم نوم دی خطلوس دی سلیم دی تا ډېر خوب راځي که نه ګوره داسې کوې لاس داسې ږده که نه تا اوس تخلص مسلم دی که خطلوس دی خطلوس مې سلیم دی ښه تخلص دی سلیم دی ښه او څنګه ده کابل هوا څنګه ده کابل هوا ښه ده او کابل ښار کې وګرځېدې نه لکه خو باران دی څنګه دی وګرځو باران خلار یو پرخا کوټه کې وته شوم بیا کته را کوشم بیا دسې ایسه نن خوبونه یار اس خیسه خو مزه وکړه څه خوند یې راکړو مال باران ورېږي او باران ورېږي او څنګه باران ورېږي او سالم پروت نو سپرۍ در سره شته د لونګو که نه هغلته ستا حجره کې وم حجره کې وه راوړې دې ده هلته و نه راوړه نه ښه دې خوا نه به مهیپر کې ځو مهیپر کې بیا درېږو که نه یو ارمان خو دا و چې مهیپر کې چې راتاوېږي وتاوي او بل ارمان نه وی خطرناک ارمان به نه وی ځکه روژه ده هغه به ځان سره وساتي هغه ځان سره وساتي په دې پاڼه کې بیا ولیکو ځان سره وساتي سبا ځې ته دغه ته بربله ته ځې مهیپر ته نه خو دلته نن روژه ماتې لرو که نه غریبان ته روژه ماتې ورکو ته به راسره ځې شپې ماښام کې روژه سړی څه ټایم کې ماتوي او خو بس ته به هلته خلکو ته
خرما ورکې، هلته به خلکو ته اوبه ورکې، وریجې به ورکې، غوښه به ورته ورکې. ثواب خو ګټه که نه، ټول عمر ثواب کارونه سړی کوي. ثواب ګټونه ته به خلاره ناست یې، انجینر به ډوډۍ ورکوي خلکو ته، خرما او ډوډۍ او اوبه او دا شی. انجینر به کوم ځای ته ځي؟ کوم ځای ته ځي؟ دغه هلته مسجد دی په دې هغه کې منډۍ طرف ته غټ مسجد دی. نه نه ګاډي کې ځو که نه، خو باران دی. یار دا به کو د خیره غریبانان سره چې مرسته ونه کړي نه کېږي که نه. ما ته خو مستانه چې شنه قلمونه په جیبونو کې خو انجینران ښه دوستانو ویډیو در سره خپره کړئ تر څو پورې د سلیم خان خبرې واورئ او د سلیم خان نصیحتونه واورئ او د سلیم خان تاسو رښتیا ما ته ووایئ که نه، څوک دې څه پوښتنه کوي ما ته هلته ووایئ چې زه د سلیم نه پوښتنې وکړم. سلیمه د خلکو ته وایه څه پوښتنه مې راویښلوئ چې ویې کړي درته، جواب یې کړم درته، ورته ووایه ورونه ما ته هلته ووایه. ورونه ما ته څه پوښتنه کوئ چې زه یې درته ووایم او نور موږ هم دغه وختونه دي غوټه روژه ده بیا د خیره سره موږ هلته سره تاسو راته څه دغه لرئ پیغام لرئ چې سروې درته دا یې ووایه د خالیم دغه نه وایه چې زما دې په توبو توبه وي، همغه رقم یې ووایه. زما خدای معلومې توبه مې دی توبه نن مې بله ورځ مې کور ویلو ټول نیواني ده څه نه یوه مورم کې لږه پاره وه نور ټول لیوني وو. بیا هم چې ته غوا ودروله که کور دی که نه او خفه وې ورته سخت خفه وم. ما په کور کې ډوډۍ مې نه وه خوړلې ما دا به څه کېږي. ښه سلیمه همدا موږ یو چې ټینګ ورته نو که نه. او سلیم رښتیا هلته لاړو چې څنګه مو دغه خویندو سره مرستې وکړې، هغه هلته مو لږ څه مواد ورته ورکړل، لږ څه نغدې پیسې مو ورکړې په اول ځل چې ورغړي وو. نو چې څنګه د کور نه راوتلو هغه لیوني ماشومان بهر ته راځي. تا سره څو روپۍ جیب کې وې؟ ما 200 روپۍ په جیب کې. بیا څو دې ورکړې ورته؟ 100 مې ورکړې. بېرته تاو شو هغې ته 100 روپۍ ورکړې. بیا لاره کې را روان جومات جوړېده که نه چانده یې ټولوله، جیب کې 40 روپۍ هغه یې وباسلې، هغه یې هم هغې ته ورکړې. بیا جیب کې ورسره 1 روپۍ هم نه وه. نو ما چاندو کې ورکړې الله کور جوړېده سمې ورکړې. سړی ډېر سخي انسان دی. او یو خدا دی چې ما مخکې هم درته ویلې چې د چا د تاثیر لاندې ګوره نه راځي که څومره ښه مخلوق ولاړي که نه ده سلیمه د چا نه ډېر ویرېږې؟ یاره هېڅ چا نه ویرېږم یاره، یو چا نه ویرېږم، یو الله نه ویرېږي، یو خدای نه ویره ده نور چا که نه نور چا نه ویرېږي. یو خدای نه ویره ده چې مځکه او اسمانه پیدا کړی، نور چا نه ویره نشته که نه. او توبې خو ډېرې وباسي خدای ته. توبې خو ډېرې 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 سپین کالي، تور واسکټ، تور رومیل او لور دا ساعت ته څنګه بار بار ګورې؟ ډېر ښایسته ساعت دی نه دی؟ ډېر ښایسته ساعت مې دی، غریبانانو څه بنۍ کلی موږ یو له واخلو، غریبانانو څه موږ مرسته هم کوو. ښه اوهو ګوتمن هم ده، ډېر ښایسته ګوت هم ده، ساعت دی، اوهو قلم هم دی، اوهو شین قلم په جب کې پروت، او خوله او ښایسته خوله څومره خوله په کور دې څه کړه سپینه؟ کور کې مو ادې کور کې پرېښوده. هغه بل ورور دې ماشاءالله ډېرې ښایسته ټپې کولې. یو ټپی ووایه ته هغه مازدیګر کې چې وکړه چې کله ترې راتللو هغه څه ویل کچل ستا ځانې زما وې اوس په باچا وې را پسې به بې پوځونه بې به داسې ناغې غړې ګلابه پرون تازه وې نن دې مړاوې ډنډرونه دغه یا سلیمه ډېر بلا سړی اواز هم ډېر ښایسته اواز و. ښه پلار خو به دې زنګ نه ویلی د سلیمه تا ته؟ او ګوره سلیم ته ښه کوټه کوز سړي ته یې والی ښه کوز سړي ته یې والی مکمله کوټه مو ورته جوړه کړه. ده خو وختي ویلې که نه بره مستم ورته وکړه، ډبل بیډ مو ورته راوړم، کوټه مو ورته فرش کړه، قالینې خورې په توشکو باندې، بالښتونه، شیشه، ګومنز او د روژې لپاره مکمله سودا. ویډیو به بیا دوی ته وښیو که نه شریکه به کړو. نو چې څنګه مسلم شین چای، تور چای، غوړي، بوره، لوبې، اوړه هر څه. او موږ چې راتلو تا موږ ته د ویزه ولې الله کړې وه؟ نو خبره داسې ده چې وروره زموږ پلار و پردی وې ساعت په هغې کې یو څاروی زموږ خپل و هغه مې دی الماس حاجي صاحب لا چور مور
نه نو تا ته خو ما ویل چې دا کار مه کوه تا بیا ولې داسې وکړ نو کور کې خلکو وویل لاړ شي بازار نه د غوښه راوړه ښه. بیا راله وویل چې کور کې څاروی راغی دا څاروی له بوځې ورغلی ښه نو خو هغې خو موږ خفه وو که نه تا ته خو مه ویلې چې موږ خوراک نه ولې خفه یم مړه ورور مې بیا راځي بیا راځي بیا زما په کار یې که نه ولې خفه یم ها په تا باندې یو څاروی نه ورک خو دا دونه څاروي کې دا یو مو خپلو هغه مو حلال که هغه ما حلال کړی څه ته دې ساتلی و نو موږ له یوې وزې نه وساتو یو واپس وکړو خو هغه اسم تا ته حلال کړو موږ که نه بس دا ډېره مننه سلیمه او دا ټول دوستان درنه مننه کوي او بل دلته یو ورور ویلي دي ته ودرېږه چې زه ورته وایم دا بس ټول وایي چې زموږ د په توبو توبه یې هر یو چې دا وي دلته لیکلي ده چې زموږ د په توبو توبه یې دا ګوره نو تا څنګه ټول توبې توبې یادوي د تا دا د توبې اکشن یې ډېر خوښېږي ها دا ورته کوې نه یو دانه بیا ته یې وکړه ښه سلیمه یو قصه ورته وکړه که نه لکه داسې صحیح قصه وي که نه چې داسې هغه غوندې قصه نه وي چې بیا بده ده داسې یو خوږه غوندې قصه دې زده ده نه نه خوږه غوندې قصه مې نه ده زده کومه چې قصه دې زده ده دغه قصه مې زده ده چې وروره سړی غریبانان له څه مرسته ورکړي او دغه کوو نو موږ څه وکړو فقط دا قصه دې زده ده بس تا نو ټول کار سر و کار د غریبانانو سره دی نو غریبانانو سره که نه دلته لیکلي دی یوه سپینه ټوډي ورته واخله ټوډي خو دې شته که نه ټوډي خو شته دی ښه بل لیکلي د کوم ځای دی ورور ته د کوم ځای سلیمه زه د اسمار 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 یې ښه اسمار د کونړ ولایت د اسمار یې ښه وایي سلیمه واده به کله کوې واده به د روژې نه وروسته پاس روژې نه 10 ورځې وروسته به کوې ښه نو د کوزدې ځای دې کتلی دی ښه صحیح دی وایه ما نو ځان سره یې وساته یو هغه ورته حمید ورور وي که نه مسافر هم دی سلامونه دواړو ته خدای دې وکړي چې روژه مو در باندې خوا او خوندوره تېره شوي څه نوم دی حمید حمید وایي سلامونه درته کوم حمید خانه مسلم خان چې دی وروره هلته ګوره مسلم خان چې دی په تا باندې حمید په مسلم خان چې دی په حمید باندې ډېر خواږه خواږه سلامونه ما تا ته قبول کړي دي ښه دلته مجاهد ابرار وایي که نه وایي الله دې تاسو ته اجرونه درکړي ما ته وایي که نه دا مو هم لوی کار کړی چې مسلم خان مو له ځان سره یو ځای کړی دی څه نوم دی مجاهد مجاهد چې دی وروره الله دې ژوندی لري خدای دې آباد لري او شهزاد محمدي وایي سلیم ته واده وکړی وی واده کوې واده خو څو دانې دوه دانې جنګ به کوي خپل مابین کې بیا نه شي کولی نه ښه جنګ خو د خدای د سپو شی دی یو کوم یو په شابل کې ده او یو په ذهن نوم ماخله که نه خاص خسرانه ځای خو وایه نو ښه د خسرانو ځای نوم اخلې یو په شابل کې ده بل چېرې ده بله قاصې باد ښه صحیح شو نو تا خو ارمان د کابل کو یحیی ورور وایي جزاک الله که نه او یحیی بیا وایي الله مو خوشحاله لره احمد رضا مو وایي جزاک الله سلیم وایي ساعت دې تیر دی وی سلیم ده ساعت دې تیر دی ساعت مې خط تیر دی ښه السلام علیکم ورحمت الله لطف الله وایي که نه مسلم خان ته ښه وعلیکم السلام مسلم خان تا ته هم سلام وایي وایي مسلم ته ووایه چې موږ مسافرو ته دعا وکړي مسافرو ته دعا وکړه وایي دعا راته وکړه موږ مسافر وروره موږ مسافر خلک یو ما او دا حاجي صاحب موږ ته دواګانې وکړې هغې وایي موږ ته به دعا وکړه چې موږ مسافر یو هغې خو نور دي بهر کې دي هو ورته دعا وکړه موږ ته دعا وکړه ته هغې ته دعا وکړه چې خدای مسافر په خیر سره راولي خدای دې مسافر خدای په خیر سره راولي الله دې ډاکو منګولو راولي مسافر امین 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 ښه وعلیکم السلام احمد ساحل لور زما پوښتنه دا ده چې واده روژه نه 10 ورځې پاس روژې دا یو لیکلي دی څه شو یاسین وایي که نه وایي چې واده چا سره کوي او 2 نومونه لیکلي دي زور کانه به تیر شو که نه هو ښه سلیم خان اختر ته 100 ورځې پاتې دي سم کښېنه که نه اختر ته تقریبا چې روژه ووته بیا وړوکی اختر دی ولې وسیم کوټواله چې بس روژه تېره شوه بیا اختر دی ښه
زما هم ورته ډېرې سلامونه کوه. الهام وایي زما سلام کوه سلیم ته. وعلیکم السلام ورحمة وایي سلیمه د هغه وایي اسدره وایي سلیم په زړه دوی ارمان څه دی وایي؟ ارمان مې دغه دی چې ورور هغه غریبانان له څوره او بس غریبانان له شی ورکړو مرسته وایي دا ساعت ولې زر زر ګورې دا تولا وایي تاسو نه شوه چې ته غریب که نه تا نه یم اخلو. عطاالله خان وایي تا سره نشته که غریب یې چې تا ته یې واخلو. ښه قصه کوتنه نومان ستانکزی وایي ډېره زیاته مننه کوم قمر خیریه بنسټ څخه چې تل یې غریب افغانان لاسنیوی کړی او تل یې حق حقدار سوی. ډېره مننه ورور الله دې خوشحال لره ستاسو نیک نظر دی. انشاءالله موږ به خپل کوشش کوو چې همیش لپاره هغه خپل وس او توان اندازه باندې مخ ته ولاړ شو. عبدالقادر شجاع ورور وایي السلام علیکم تاسو ته د الله دنیا او ټوله دنیا ښایسته کړي. ډېره مننه ورور تاسو سره ډېره مننه الله دې خوشحال لره. عصمت ورور ډېره مننه. نوید خان وایي سلیم ته واده وکړه. نوید خان یې وایي ها بس د روژې نه به لس ورځې پاس د خیره سه واده یې دعوت دی ټولو ته. ټولو څه ده او دا بل بلیک ریډ ګرین او دا یو تور شین او تور او سور او شین والا وایي که نه په توبو مې د توبه وي. خدای مې ما د توبه مې د توبه مې نو زه به ته نور څه ووایم توبې هم دلته سټاف کسئ. خدای زما د توبه ښه زیارمله ډېره مننه ورور. نو سلیمه دغه ورونه وه که نه دی ټول درته خوشحاله دي دعاګانې درته کوي. دا اوس 4000 کسان ته ګوري 4000 کسان دا ټول ستا مینهوال دي. او 4000 دا تا کې کوم څه شی دي سلیمه چې دا خلکو باندې دومره ګران وي؟ دا داسې څه ګران چې زما په دا به وایي چې زما ویډیوګانې به یې چېرته کتلي ښایي تا ویډیوګانې کتلي ځکه دې خلکو ته ګران یې ځکه ورته ګران که نه؟ او تا ته هم دا مینهوال دي ګران دي؟ ما ته مینهوال ډېر ګران دي. ښه ښه بس اخر کې ټولو ته به دعا وکړو. روژه مات ته به موږ هم ځو او ځکه هلته ډوډۍ تیاره ده ورو به یې خلکو ته غریبانو ته به ورکړو. دوستانو اخر کې یو ځل بیا ورته وایو سلیم خانه که نه چې الله دې تاسو ټولو نه ستاسو دا صدقې هر څه قبول کړي. الله دې ستاسو صدقې قبوله منظوره کړي. لاس نو پورته کړه چې دعا ورته کړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا کې دې لږه مرۍ مې ورخطه که نه تاسو کوې نه که نه ده کې لږه نه صحیح خبره کوم که نه دا اوس د واده هغه ته چې کله اشاره کوي که نه بیا دواګانې څه هم کوه ښه زه به هم دعا کوم. زه دعا غریبانانو له موږ به ټول سر مسلم خان او الماس حاجي صاحب چې دا به غریبانان سره مرسته وکړو. الله دې موږ له او اجر او ثواب راکړي چې وروره دومره غریبانانو له تاوان دغه څه کوو مقصد روپۍ به ورکوو لوړه به ورکوو پړي به ورکوو تور چای به ورکوو. بله ورځ یوه کونډه ښځه ورور هغې ته هم کور جوړ کړو د خیره سره یوه کور و هغې ټول نیواني ورته سیمله یوې ته هم غوا ودروله چیني وریجه هر شی هم ورته کېښوده د خیره سره. او الله دې دا مسافر چې په کوم ځای کې خدای دې خوشحاله لري خدای آباد لري. او بس مسافرو تاسو چې وایي تاسو ته به موږ دعا کوو تاسو چې وایي موږ ته دعا کوئ تاسو چې موږ ته دعا کوئ په توبو به د توبې ښه بس خدای په امان ویډیو سره شریکه کړئ. بیا هم که چېرته تاسو غواړئ د قمر بنسټ سره په د روژه کې یو ځای شئ تر څو پورې لا نور غریبانو ته رسیدګي وسي لا نور ولایتو ته لاړ شو غریبانو کورونو ته لاړ شو د هر غریب دروازه وټکو. ډېر داسې دي چې هغوی نه څوک خبر نه دي. ځینې ورونه موږ ته خلک معرفي کوي زه دا منم خو ولې داسې خلک شته چې هغوی بغیر د الله نه هېڅوک هم نه لري سلیمه هغه پاتې دي. هغې حتی بې حیا نه چاته غږ نشي کولی. 2 تبلیغ کورونه به موږ جوړو 200 هو یو پروژه بله ده چې تاسو ته ټول ته خوشخبري به دې ته ورکړو سلیمه د اوسه نه 200 یا 2500 یتیمانو ته به انشاءالله موږ کورونه جوړو او هغه به هم د یو ښارګوټي په شکل جوړو او چې هغې کې به فوټبال میدان وي ورته هغې کې به روغتون وي هغې ته به ښوونځی پکې وي. دا به یو خوشخبري انشاءالله تاسو ته وي او د قمر بنسټ ملا ورته تړلې ده خو یوازې نه ستاسو په مرسته صحیح ده که نه سلیمه؟ یو کور به ورته کوټه شپزخانه او تشناب چاردیوالي به پکې ودې کتل څومره ښایسته ښایسته و که نه یو 15 ته خو را سره وې که نه او کله به ټوډۍ داسې تله بیا به هم کورونه به جوړو خیره سره. ښه او هغې خوا نه اخري خبره به سلیم ته دا وکړو چې کله د کابل ته راتلې که نه لاره کې څه دې فکر کړو چې دا کابل به څه رقم وي؟ ما دا کابل به څه رقم وطن یې څه رقم ځګی به یې څه وخت به راسو شپې به راباندې ډېر راځي مسافر یو که نه
بیا چې دې وکته څنګه احساس دی وکړه؟ کابل خو ماشاءالله ښه وطن دی، ښه وطن دی که نه؟ خلک یې ښه خل دي، خلک یې هوا یې ښه هوا ده. ښه هوا ده. خو ته خو لا ګرځېدلی نه یې چې تا پکې وګرځو بیا به خوند وکړي. هو زه خو نن جمعې ورځ هر څه رخصت و بازار هم بند و ښه، او بیا به سبا ته له خیر وګرځو چې اسمان شین وي او په بازار کې به دې وګرځو، خو ډېره به خلکو ته نه ګوري. صحیح خیر واده ده واده ده تر واده وشوه سبا ښار ته وځو، چاته به نه ګوري ډېر. نه 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 خپل ګاډي کې به ناست یو که نه. نه صحیح دی. خو یو موضوع ده چې سلیم چې کله موږ سره بازار ته ووځي بس ټولو غږ توبو والا راغی، هغه د ارماني راغی، ټول یې پېژني. په تاسو جنجال کې ککړو بس خلط یې را چارپېره شي که نه؟ چې هغه سره چې موږ راوځو څومره کسان راته راغونډ شوي که نه؟ او د دې کور تر څنګ موټر کې خل راځي بس مالته ورته ولاړ او سلیم پکې نظاره کوي. بس سلیم سره خو یو غوښتنه به دا وکړم که بیا فرض که سلیم موږ نه لاړو، اول خو زه کوشش کوم ځان سره وساتم، که بیا زړه تنګ شو لاړو چې څوک هم سره ویډیو کوي مرسته ورسره کوئ او چټیات پې مه وایي که نه؟ زه تو پورې چې روژه نه وتلې سلیم پورته سر نه ښکاره کوي تاسو به ګرځو ده. صحیح ده. حسن خدای په امان دوستانو لایف دې سره خپور کړي. خوشحال لري الله دې آباد لري. دلته غریبانان راغلي موږ به هغې ته ډوډۍ موډۍ دغه راونښلو د خیره سره ښه دې ته مو ووایئ غریبانو سره مرستې کوئ. بس تا ورونو تاسو چې وایي کوم ځای کې چې وایي بس غریبانانو سره تاسو مرسته کوئ. ما حاجي صاحب خیر څه کوو د خیره سره موږ اوس مرسته کوو. تاسو چې کوم ځای کې مسافر یې وایي غریبانانو سره مرسته ښه ده که نه؟ او اخر کې توبه وباسه. او اخر کې خدای ما توبه چې دغه غریبانانو چې موږ کومه مرسته کړې نو هغه موږ ته ډېرې دواګانې کړي. تاسو هم زلزله نه وکړي، تاسو غریبانانو سره مرسته وکړئ، غریبانانو سره مرسته وکړئ، پیسې وله ورکړئ، غوړي وله راوړئ، وړه وله راوړئ، چیني تور چې هر څه غریبانانو په لاس کې دي. غریبانان دوا قبلي دي وروره موږ هم دغه دوا غریبانان له دغه وا ورکوو شو دا او دا شو نو غوړي مړي یو کور ته وویل چې موږ ته کور دې په لوړه دی تا د موږ کته اسان ته راکوزو ښځه لکه پینه لکه بیا ګوډه غوندې ده او وروره دا شنې چې میوه به یې خوړله باقي باندې موږ اوس ورته کور رګ ډالنډه سلیم ډېر هغې ته ضرورېدلی او بس په لوی الله مو سپارم. السلام علیکم. په مخه دې ښه سلیمه ځه نو فراسه نه ځي